بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د پی ټی وی نېشنل پروګرام هنداره کې تاسو ته هرکلی زه یم ستاسو کوربه کاشف الدین سید. نن به یو وار بیا مونږه په روانو چارو کې په سیاسي حالاتو باندې خبرې اترې کوو. سیاسي حالاتو باندې به ځکه خبرې کوو چې د الیکشن تاریخ اعلان شوی دی او سیاسي جماعتونو خپلې سرګرمۍ شروع کړي دي. خو دغه الیکشن یو خو په داسې حالاتو کې چې ملک یو معاشي او اقتصادي بحران سره مخ دی، ګرانی ډیره زیاته ده او سیاسي بحران هم شته. او په دغسې حالاتو کې چې کله د سیاسي قیادت د طرف نه د قومي مفاهمت جذباتو اظهار کیږي، د هغې یو پیغام راځي، د یو بل سره د نزدېکت خبرې کیږي، نو زما په خیال موږ دا ګڼلی شو چې که د دغه جذبې لاندې دا را روان انتخابونه کیږي نو ملک د دغه درپیش چې کوم امتحانونه دي، چیلنجونه دي او بحرانونه دي د هغې نه وتې شي. او نن به موږ هم په دغه خپل پروګرام کې په دغه خبره کوو چې سیاسي جماعتونه یو خو د ولس د خیر ښېګړې دپاره څه ارادې لري، څه پروګرام لري، څه منشور لري، او بیا زمونږ په دغه د تلخۍ په ماحول کې سیاسي جماعتونه څنګه یو بل ته رانږدې کیدی شي. او د ټولو نه اول زه به دا ووایم چې د پاکستان مسلم لیگ نون د قیادت د طرف نه چې کوم د مفاهمت پیغام راغلی دی، زما په خیال دا د ستاینې وړ دی او پکار ده چې نور سیاسي جماعتونه بلکې کیږي هم، ځکه چې موږ ګورو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د قیادت د طرف نه مغې سره رابطې کیږي. او نن پکې بیا نوې خبر هغه دا دی چې کوم نن په اخبارونو کې دی چې یاره مسلم لیگ نون دا اراده هم لري چې د تحریک انصاف سره هم خبرې اترې وکړي او رابطې وکړي. بهرحال وړاندې ځو، سیاسي مشران موږ سره ناست دي او زموږ سره چې کوم ګران او قدردان ملمانه نن په دغه موضوعاتو باندې په پروګرام کې شریک دي. نو د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما او نوموړی شاعر ادیب شیرزمان ټکر صاحب موږ سره په پروګرام کې ناست دی. ټکر صاحب تاسو ته هرکلی. مننه جی. بل میلمه موږ سره هغه د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق لري، قبایلي مشر هم دی او په قبایلي ضلع خیبر کې خپلې هلې ځلې هم کوي او د صوبې په سیاست باندې هم نظر ساتي او د خپلې پارټۍ چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم دا ځلې د الیکشن دپاره منشور اعلان کړی دی نو د هغې حوالې سره هم هغې به د خیالاتو اظهار کوي. شاه حسین شینواري صاحب موږ سره په پروګرام کې شریک دی. شینواري صاحب تاسو ته هم هرکلی. او د ټول ناول راځم ټکر صاحب طرف ته. ټکر صاحب زما په خیال د یو لوی جماعت ته طرف نه که چېرې ځکه چې زموږ که مین سټریم جماعتونه دي، مسلم لیگ نون د پاکستان پیپلز پارټي ده او داسې نور مختلف جماعتونه او د هغې د مشرانو د طرف نه په داسې حالاتو کې چې د مفاهمت خبره کیږي نو آیا دا مفاهمت صرف د لیډرشپ په لیول باندې دی که نه لاندې موږ توقع لرلی شو چې د صوبې په لیول، د ضلعې په لیول او د ګراس روټ باندې د کارکون په لیول هم دغه جذبات شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف الدین صاحب ډیره مننه. موږ غواړو چې څنګه تاسو سوال وکړو چې دا محبت، دا مینه، دا کومه چې په سیاست کې مخکې وه جی دا واپس بحال شي. صحیح. د نن نه زه به دا یم چې 2013 نه مخکې الیکشن په دې ملک کې شوي دي او سیاسیانو، لیډرانو، ورکرانو د یو بل سره دشمنۍ نه دي پاللې. جی. خو څه حالات داسې په یو منځ کې راغله چې هغه سیاست د هغې خبرو نه هغه دشمنو طرف ته لاړه. نن سبا تاسو به ګورئ، هم موږ هم ګورو چې په ټاک شوز کې یو بل سره دومره تیز دغه پورې لاړ شي چې حدونه یې کراس کړو. جی. موږ چې دا حدونه کراس کول نه دي پکار. زمونږ قاید څنګه چې تاسو ووی هغه چې کم تقریروں کو کما وی چې میرے زخم بہت گہرے ہیں او د هغې نه باوجود هم وی چې زه غواړم چې په دې ملک کې د امن وي، سکون وي او د هغه هر څه چې ما سره کم شوي دي هغه زه هیروم. نو موږ غواړو چې هغسې د بیا هغه سیاست شروع شي کم چې د ولی خان بابا د سیاست او کم چې د دې نه مخکې د بېنظیر بټو سیاست او د ټول مولانا عبدالرحمن صاحب سیاست او دا چې کوم څه وشو دا بدزنۍ او دا طرفګنۍ پکې پیدا شوې دا د یو پارټۍ د وجې نه پیدا شوې. موږ غواړو چې هغې سره د هم د مفاهمت لاره اختیار شي. جی.
شاه حسین صاحب دا وخت ولس څنګه چې موږ خپل ابتدایي خبرو کې عرض کړه چې مهنګایي ده، ګراني ده، تلخی هم دي، پریشانی ده. اوس په دې کې ظاهره خبره ده چې د ولس سترګې خپل قیادت طرف ته دي. په داسې حالاتو کې د ولس دغه زخمونو یا د هغې چې کم دغه مسایل دي دې دپاره تاسو څه ګڼئ چې سیاسي جماعتونو ته کم طرف ته تګ پکار دی؟ ډیره مهرباني جي. اول خبره خو دا ده چې په ملک کې د الیکشن باقاعده اعلان شوی دی، نو اوس خو ما په خیال چې بل یو طرف ته هم تګ نه دی پکار، ځکه چې که څوک ځي نو همدغه الیکشن طرف ته به ځي او تاسو ته پته ده چې سیاسي پارټو خو همدغه خپل انټرسټ دی چې یاره 15 کاله بعد الیکشن رادرومي او هر سړی پکې خپله دلچسپي هلي. واقعي چې په ملک ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ دی، معاشي تورم مخ دی، او مطلب دا چې سیاسي فضا هم داسې صفا سوتره بنوي. خو بهرحال دا په هر دور کې داسې شوي، خو چې کله د الیکشن اعلان شوی دی نو بیا خلکو هغه هر څه شاته کړي او په خپل الیکشن کې یا عیسا اخیستې ده او ښه په طریقه باندې لړاو کړی دی. انشاءالله الیکشن به کیږي او زیاتره پارټۍ دې ته تیاري. مونږ خو لکه د عوامي نشر پارټۍ د پلیټ فارم نه دا مخکې اعلان کړی و، 15 میاشتې مخکې باقاعده کانډیډیټس نه. جی بالکل تیاری د عوامي نشر پارټۍ ډېرې تیزې تیاری خو کافي دی، او هغه باقاعده الیکشن کمپین چې کوم دی هغه هم ښه په تیزۍ سره روان دی. تاسو به ګورئ، په سوشل میډیا به ګورئ. نو ما په خیال چې داسې به د هرې پارټۍ خپل پروګرام مخکې رواني او کوي به، او انشاءالله چې هر څه چې اول مخې ته الیکشن دی، الیکشن به لړاوږي، هغه نه بعد به بیا نورو خبرو ته سړی. جی بالکل. ما خواهش به دا وي چې وړاندې موږ د سیاسي جماعتونو چې د ولس دپاره کم پروګرام دی او منشور دی په هغې باندې هم خبرې وکړو. ټکر صاحب ما په خیال مسلم لیگ نون هم د هغې دپاره یو کمیټي جوړه کړې ده، خو هغه خو به جزئیاتو طرف ته او تفصیلاتو طرف ته ځي. دا وخت د ولس چې کومه غټه مسله ده هغه ګراني ده، مهنګایي ده او سیکیورټي. څه ګڼئ تاسو مسلم لیگ نون په دې حوالې سره څه پروګرام لري؟ کله چې هم په دې ملک کې د میا محمد نواز شریف حکومت راغلی دی 2013 ته به لاړ شو، که حالات هر څومره بدتر وو خو هغه دومره محنت وکړو د هغه زموږ پارټۍ چې 2016 چې راته نو ستا په ملک کې زما په ملک کې 16 18 20 غنټې لوډ شیډینګ. خو چې کله د یو لیډر نیت صفا وي هغه ته منزل اساني، هغه خواري وکړه، هغه محنت وکړو، هغه هر څه په دې باندې چې زه به د ملک کې د حالات چې کوم روان دي خراب دي دا به زه څنګه ټیک کوم. زما په 2013 کې د نواز شریف صاحب سره 1 to 1 ملاقات وشو. زه ایمانن خبره کوم چې داغه په تندي باندې هیڅ قسمه د خوشحاله هغه اظهار نو چې زه وزیر اعظم شم، او دا راته الفاظو پښتو کې به وایم چې ټکر صاحب ما د لپاره دعاګانې وکړي چې زه دا ملک د دې حالاتو نه وباسم. د ملک ډېر بد حالات دي او هغه بد حالات هغه حد ته بوتلو چې پټرول یې ارزان کړه، ډالر یې کابو کو، دهشتګردي کابو کړه، بیا حالات داسې راغله چې هغه وویشتې شو. څنګه وویشتې شو؟ هغه یو ټکی ویلی چې مجھے کیوں نکالا. تر ننه پورې د دې خبرې جواب هغه له هېچ چا مر نه کړه. موږ دا ویو که د هغه نه وطن خراب شوی، که د هغه نه قوم خراب شوی، که د هغه نه ګرانۍ راغلې وي، بالکل کړی دی یې ورسره. خو چې ملک د ترقۍ په لور باندې روان دی نو په کار دی چې هغه له ټایم ورکړی شي. دا قوم دا ولې دومره ودر دي، دا ولې مایوسه شو؟ دا ټایم په ټایم باندې په موږ باندې په دې ملک باندې تجربې کېږي. دا تجربې د رکو شي، دا تجربې او کلم کلا یو چې چاله منډیټ قوم ورکو هغه له ټایم ورکړي چې دې په دې 15 کاله کې دې څه کولی شي دې قوم له. نو چې به نه کړو شو نو بیا دوباره الیکشن راځي په دې ملک کې، ملک به دا قوم به مسترد کړي. جی شاه حسین صاحب دا صوبه په هر دور کې د مسایلو سره مخ ده او بیا موږ داوم کوو دی که حقیقت هم دی چې موږ سره وسایل شته خو هغه وسایل زموږ په فایده نه راځي. اوس په داسې حالاتو کې عوامي نشل پارټي چې هغه د صوبې د حقوقو خبره هم کوي، د قومیت خبره هم کوي،
څه پروګرام لري د دې ولس لپاره چې دا کم د شپږ او یو کالو نه بیا خاص کر به زه دا ووایم چې ستاسو علاقې قبایلي ضلعې زموږ چې کومې دي هغه هم د ډېرو مسایلو سره مخ دي. ګوره جی داسې چل دی هغه پښتو متل دی چې سباناری یا ګوره نو بیا غرمني ته ایسارېږه. جی زمونږ سبارانی چې کوم دی که نه دا د 2008 نه 2013 پورې د عوامي نشل پارټۍ هغه د کوم وکته چې باوجود د دهشتګردۍ، باوجود د افراتفري، باوجود د مختلفو مخالفینو هغه داسې په داسې طریقه باندې ډیلی ورکه چې په 80 کاله کې دومره یونیورسټۍ یا کالجونه یا څه نور ترقي یافته کارونه په 80 کاله کې نه و شوي کوم چې په دې صوبه کې د 2008 نه تر 13 پورې وشو. څو پورې چې د موجوده وخت خبره ده د هغه مطابق د حالاتو مطابق یو خو مونږ دې خبرې ته لږ زیات خوشبینه یو او خدای دا وکړه چې راتلونکی حکومت ته چایي چې هغه په 18 ترمیم باندې من او غن عمل وکړه. جی که وشو نو د دې سره مطلب دا چې د زمونږ غوندې پسمانده صوبې چې کوم دي هغو ته به ډېره زیاته فایده ورسي. د عوامي نشر پارټۍ څو پورې چې تعلق دی هغه خو که د ایکس فاټا دپاره دی او که د ټولې صوبې دپاره دی هغو یو منشور چې کوم دی اعلان کړی دی شاید چې په هغو موقع باندې به تاسو موجود وی چې کله ایمل ولی خان هغه منشور اناونس کوله په باچا خان مرکز کې پریس کانفرنس په ذریعہ باندې نو په هغه کې باقاعده د یو مشکل او د یو مسایل ذکر شوی دی او مونږ د دې خبرې امید لرو لکه څنګه چې مونږ 2011 الیکشن منیفیسټو او په هغه باندې 100% عمل درآمد وشو انشاءالله چې مکمل او شي عوامي نشر پارټۍ ته نو ما په خیال چې په دې کې به هیڅ کمی را نشي هغه که په ریسورسز باندې دی هغه که په ایجوکیشن باندې دی هغه که په بیروزګارۍ باندې دی یا مطلب دا چې ایکس فاټه چې څومره وروسته پاتې شوې ده د هغه راوچتول دي مین سټریم ته راوستل دي نو ما په خیال چې که د عوامي نشر پارټۍ حکومت په دې صوبه باندې راغی او کوم مکوله ورکه نو بیا د هر قسم خطراتو باوجود هغه ډیله ورکولی شي او هغه مطلب دا چې ثابته کړې ده قوم ته چې که مونږ ته مکمل او شي نو مونږ د دغه خاورې وارثان یو د دغه وطن وارثان یو دا پښتون بچی په پښتونخوا په خاوره چې اوسیږي که د هرې ژبې د هر کلتور د هر هغه سره تعلق ساتي مذهب سره تعلق ساتي د دې خاورې بچی دی هغه ته به انصاف هم میلاویږي او هغه ته به د ژوند ټول فیسیلیټیز هم میلاویږي او د هغه ژوندی ثبوت دا دی چې کومه منیفیسټو مونږ اعلان که په هغه کې د دغه ټولو خبرو ذکر شوی دی. ټکر صاحب مسلم لیگ نون ستاسو جماعت مرکز کې په حکومت کې راځي په دې صوبه کې هم حکومت کړی دی خو زمونږ د دې صوبې زیاتې مسایل چې دي هغه د وفاق سره وابسته دي یا داسې دي لکه زمونږ د بجلی د منافع خبره په هغې کې وفاق له پکار ده چې دلچسپي واخلي یا زمونږ په خپلو وسایلو باندې د حق خبره په هغې باندې آیا مسلم لیگ نون د دې دپاره څه ویژن لري څه شته دی چېرې د دې صوبې دا مسایل به هم حل کول غواړي؟ ستاسو که په یاداشت کې راځي په د جناح پارک کې د نواز شریف جلسه وه په هغه وخت کې زمونږ او د این پی اتحاد ولی خان بابا د الله پاک د خور سره وبخي هغه په سټیج باندې په د نواز شریف لاس شوت کړ وی چې واحد دا لیډر دی چې د زمونږ د پښتنو حق ومنه او د پښتنو حق یې مونږ ته راکړه او دی وموي چې ما په پنجابیانو کې داسې پښتون دغه الفاظو ما داسې پښتون نو لیدلی تر دې پورې چې سبا د اخبارونو سرخي مو ولی خان صاحب الله لاسم جوت چې میرا لیډر نواز شریف دومره که چېرې دغه خلک پاتې شوي وي چونکې هغه سره خو ژوند بپاو نه کړه ولی خان بابا سره خو بیا هم نواز شریف د حیدرودي سره د عظمتي صاحب سره چې اوس هغه هم د بهانې شو هغه هر څه پاللي دي کم چې دوی غوښتي دي او کم چې د دوی مطالبې وي نور به هم کول او د بده مرغه داسې خلک په منځ کې راغله چې هغه څه چې هغه کول د خیبر پښتونخوا له هغه یې ونه کړی شو ای په منځ کې دغه خبرې دغه نور حکومتونه رکاوټ جوړ شو حکومتونه څنګه راغلي هم تاسو ته پته ده زه خپل ځاني به دې حالاتو کې به ووایم زمونږ مطالبه هم وه زمونږ بار په فیسبوکونو
په سوشل میډیا ورکړي هم دي چې اول د احتساب وشي جی اول د احتساب وشي بیا د انتخاب وشي خو هغه څه نشوه ځکه غواړو چې احتساب دی وشي څنګه چې شاه حسین صاحب ووی دا صوبه ډېره کمه قرضدار وه احتساب د یوې پارټۍ سره وشي که نه دا د ټولو حکومتونو نه دا ټول حکومتونو سره دی وشي A to Z دی وشي موږ بالکل دا نه وایو چې د یوې پارټۍ سره دی وشي جی چې د ملک وسایل چا لوټ کړي دي هغې سره د احتساب وشي که زید دی که امر دی که بکر دی موږ دا نه غواړو موږ دا وی کومو خلکو چې دا صوبه لوټ کړې ده کومو خلکو چې مرکز لوټ کړي پاکستان یې لوټ کړی دی د هر یو سره دی احتساب وشي د قوم څه ګناه ده قوم ته ولې چې کوم اشیاء خوردنوش دغه دی په بازار کې نه ملاوي او که ملاوي ډېر په ګرانه ولې ملاویږي دا خو د نه مخکې ارزان هم و که یو سړی وایي چې زه چینج راولم یو پارټي وایي چې زه نوی پاکستان جوړوم به دا ووایم چې نوی پاکستان به زما د پاکستان نه د زوړ پاکستان نه به ښه وي نو زه به ورته هله ښه وایم خو زه به دا د اردو په شعر کې به ووایم چې دیر تک جاگتا ہوں بہت کم ہی سوتا ہوں میں اپنے قوم کی بدقسمتی پہ روتا ہوں زموږ ډېر بدقسمته قوم دی کله هم چې دوی له لیډر راغلی دی هغه لیډر بیا داسې قوتونه دي چې هغه ته ټایم نه ورکوي د ټایم نه مخکې هغه آوټ شي د هغه چې کوم ویژن یې هغه څه کول غواړي هغې ته یې پرې نږدي جی ټکر صاحب خبرې کوو په دې باندې خو شاه حسین صاحب آیا زمونږ مسله صرف دغه ده چې موږ لرې ترقیاتي فنډونه راکړي که نه زمونږ تاسو وګورئ په کارخانې زمونږ ټولې بندې دي یا لاړې خلکو سامان منتقل کړو زمونږ دلته موږ د ریسورسز موږ سره شته خو هغه ریسورسز په کار یعنې موږ له داسې منصوبې په کار دي چې هغه دیرپایي او د هغې دا صوبه په خپلو خپو باندې ودرېږي نو دغې دپاره د سیاسي جماعتونو سره څه پروګرام شته ګوره جی یو خو د زمونږ مجموعي بدقسمتي د ټول ملک دا ده چې په دې کې حکومتونه پوره ټایم نه تیروي دا حقیقت خبره ده بیا مطلب دا چې که حکومتونه راشي نو زیاتره مجبورۍ یا داسې دي چې هغه خپل کار سر ته نشي رسولی لکه په تیر وخت کې داسې یو په امریکن په کانګرس کې یو بل پیش شو چې د آروزیز په نوم باندې به دلته په د زمونږ په دې صوبه کې یو انډسټریل زونز باغه جوړیږي په مختلفو ځایو کې چې د پاټه ایکس فاټه چې کوم د دې خلک هم تر فایده اوچتایي او دا نور خلک هم فایده ته اوچتایي نو د دغه مارکیټ چې کوم دی هغه به ډایرکټ امریکایي نو د بدقسمتۍ نه په کار خو دا و چې په دې تیر حکومت کې دغه بیل چې کوم دی دا بیا پاس نه شو په کانګرس کې په امریکا کې نو که د زمونږ دلته مطلب دا چې حکمرانان ټیک ټاک وایي او د هغو خپل تعلقات به حل ساتلی د نورې دنیا سره نو د دغه هغه نه چې کوم دی مونږ ډېره کافي فایده اوچتولی شوه د بدقسمتۍ نه هغه بیل چې کوم دی هغه پاس نه کړی شو او دا منصوبه چې کوم ده دا همیشه دپاره تقریبا چې ختمه شوه د دې نه علاوه لکه څنګه چې 18 ترمیم دی سوال دا پیدا کوي چې دا 18 ترمیم ولې ضرورت په دې وخت کې 90 کاله پس راغی دا مخکې ولې نشو کېدی چې اوس مطلب دا چې زما دا غرونه ډک دي خزانې پکې پرتې دي بیا مطلب دا چې د دې نه علاوه زه خپل هغه دومره پیدا کولی شم چې زه دنیا سره ځان په هغه کولی شم خو د بدقسمتۍ نه دلته د زمونږ دغه ته چې کوم راشي زمونږ نوی نسل هغه په داسې نیګیټیو سایډ باندې مصروفه که چې هغې ته بیا د ټول د صوبې سره سره د ټول ملک ته نقصان رسی او د ملک سره سره بیا د نورو دنیا ته هم تر نقصان رسی نو بنیادی خبره دا ده چې پالیسي آزاده جوړول پکار دي نن سبا په دنیا کې جنگ چې کوم دی دا د ټوپک جنگ نه دی دا د اقتصادو جنگ دی چې څو پورې ستا اقتصاد مضبوط نه وي ته په دنیا باندې راج نشي کولی نن مثال مونږ ته د چاینا موجود دی که چاینا مطلب دا چې او دا چاینا کې چې څه دي همدغه ټیلنټ چې کوم دی د ستا په نوجوان کې هم شته دی همدغه وسایل چې کوم دی ستا په دې غرونو او په دې ځمکه کې هم شته دی نو مطلب دا چې دا په کار راوستل پکار دي نو دا به په هغه صورت کې په کار باندې راوستل پکار دي که د زما ټیچر ته
یو استاز ته زما د استازۍ حیثیت میلاو شي، یو ساینسدان ته د ساینسدان حیثیت میلاو شي، یو مطلب دا چې فلاسفر ته د فلاسفر حیثیت میلاو شي. بنیادي خبره دا ده چې هغه مقام چا مونږ له نه دی راکړی چې کوم دپاره مونږ فټ راغلي یو. او په دې خطه کې او په دې منطقه کې چې کوم ځای ټیلنټ ته هرې خبرې هم شته دی. زموږ نوجوان نسل که تاسو وګورئ که لږ موقع چا وله ورکړه نو دا د دنیا قومونو سره خپله دا ځپلې شوې خاوره چې کوم دی دا برابرولی شي. نو دا زموږ مجموعي بدقسمتۍ دي چې روانې دي. موږ سره د ټولې دنیا غم شته دی خو د خپل ملک د خپل پاکستان غم نشته را سره. نن به زه جلوسونه راوباسم چې هلته فلسطین داسې دی او دلته مطلب دا چې پلانی ځای داسې پلانی ځای، حالانکې دا فلسطین چې کوم دی که نه مسلمانان دي، موږ زړه په دردېږي. واقعي چې سړی ګوري نو که لږ احساس ورسره وي نو زړه بې دردېږي، خو داسې نه چې د خپلو بچو په قیمت باندې. ځکه چې هلته سعودي مونږ ته مثال ناست دی، هغه پکې داسې کردار نه ادا کوي کوم چې دلته مونږ چغې جوړې کړي دي. نو په کار دایي د دنیا طریقه کار نن سبا دا دی چې هر سړی د خپلې خاورې خیال وساتي، د خپل بچو مستقبل خیال وساتي. نو موږ دا ټولې خبرې شاته کړي دي. بچي که نوی نسل زموږ په کوم طرف باندې رواني، هغو دپاره موږ دا مستقبل لار نه ده ټاکلې چې دا لار سیده ده. بدقسمتي دا ده که نن ته دلته په دې زموږ په صوبه کې ته ایجوکیشن وګورې، دا د خلکو د هغه نه بار شو، د وس نه بار شو. زیاتره خلک چې کوم دی هغه سبق نه وایي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې یو خو دومره ګران شو چې څوک یې افورډ کولی نه شي، او بل مطلب دا چې دا چک نشته دی په پلار باندې، دا چک نشته چې ستا دا 5 بچي راوړي دي، دا ته ولې په سکول کې نه داخلوي؟ نو که دا د حکومت ته طرفه دا ټولې خبرې راشي نو ما په خیال چې دا خاوره دومره زرخیزه ده چې ډېره زر به د نورو قومونو سره برابره شي. د ټکر صاحب تاسو خبره وکړه چې یاره مسلم لیگ نون قیادت ته به موقع ملاویږي. نو درې ځله مسلم لیگ نون په دغه لږ وخت کې حکومت وکړه په دې ملک باندې، او د هغې نه وړاندې هم مسلم لیگ په نوم باندې حکومتونه شوي دي. نو که په 3 ځله اقتدار کې د دې صوبې د ولس مسله نه ده حل شوې، نو په 4م ځل باندې به موږ څه توقع وساتو؟ کم 3 ځله چې هغه ته اقتدار میلو شوی، موقع میلو شوې ده، یو په 13 میاشت حکومت ختم شوی دی، بل په 2.5 کاله پس حکومت ختم شوی دی، او بلې چې په 4 کاله پس هم ختمېده چې نواز شریف لرګېده لکه شاید اکانبازي نه مخکې. نو هغه ته هغه رکاوټونه چې د چاینا پریزیډنټ چې راته پاکستان ته، پاکستان له پاکستان سره د دوستۍ لاس چې کوم ورکو، پاکستان کې چې کومه سرمایه‌کاري کوله هغه منې کړی شو. په 15 کاله کې هغه 9 کاله وزارت عظما باندې پاتې شوی دی، باقي دا 6 کاله. او یو څنګه چې تاسو دا سوال وکړو، 9 کاله هم ډېر اوږد ټایم دی. 9 کاله په یو ځای نه او بل دا چې دا به موږ د یو شخصیت سره تړو که نه، دا به موږ د جماعت او د پارټۍ سره تړو. دا موږ د جماعت سره هم تړو. خو د جماعت خبره کومه چې دغه جماعت په دې ملک کې نن کم میگا پراجیکټس دي، دغه یو جماعت کړي دي که دغه د نواز شریف یاد کم چې هغه چې کم څه کړي دي د ملک کم میگا پراجیکټس، کا موټر وے ده، که هغه اټومي طاقت جوړول دي، که هغه د میټرو دا څومره پورې چې هغه څه کړي دي، یا هغه کومه بجلی پیدا کړه او هغه لوډ شیډنګ ختم کو، دهشتګردۍ سره چې کوم څه هغه مخ او ملک، نو هغه اچانه دی پرېښی. که هغه یې پرېښی وي دا نور دا چې دې حالاتو ته را کوم چې زموږ صوبه ورسېده دا به نه رسېده. زما په صوبه کې چې کله په آرمی پبلک سکول کې کله دماکه وشوه، دلته څومره خلک څومره ماشومان شهیدان شو، څومره ماشومان څومره میندې پورې شوې، میندې کونډې شوې، خویندې کونډې شوې. هغه نواز شریف چې څنګه راغی اړومبنې دوی ته فنډینګ وکړو چې دا خودکش څنګه کېږي او ولې کېږي، دا آینده دپاره چې دا خودکش ونه شي، او دا دې لپاره څونه فنډ زمانه غواړی فنډ یې ورته ورکړو. خو زموږ ملک داسې قوتونه شته، هغه بیروني هم دي چې زموږ په حکومتونو کې کار لري، موږ مخکې نه پرېږدي. که چېرې ما تاسو ته وي چې دغه میگا پراجیکټس چې کم د نواز شریف په دور کې شوي دي دا د پاکستان نه ماینس کا، صرف د انګریز د وخت پټلی به ته پاتې شي، نور هېڅ هم پاکستان کې چا نه دی کړی. شاه حسین صاحب 2 خبرې ستاسو نه تپوسم. یو خو د ټکر صاحب والا خبره چې تاسو په وړاندې بوځئ، زما پکې سوال دا دی چې دا کم قومي جماعتونه دي زموږ
د هغې د ترقۍ عمل آغاز چې کېږي نه به یا د کراچۍ نه کېږي یا به د لاهور نه کېږي او چې زمونږ ته رارسي نو بیا اکثر حکومت مات شي حکومت ختم شي نو آیا دا سلسله به تر کومې پورې رواني دویم تاسو په خپلو خبرو کې ووایي چې یاره پکار ده چې مونږ سوچ وکړو مونږ خپل ځوان کول ته نو دا سوچ خو به سیاسي قیادت ورکوي سیاسي مشران به ورکوي آیا زمونږ د سیاسي مشرانو سره څه داسې سوچ فکر شته چې د قوم ته ورکوي او د دې قوم نه مخکې شي او ځان پسې کړي ګوره جي څو پورې چې د سیاسي سوچ ورکولو خبره ده دا د سیاسي پارټوم ذمہواري ده خو دا د حکومتونو زیاتره ذمہواري ده تاسو اوس دې ته سوچ وکئ چې وی د ګارمنټس په دنیا کې چې کوم دی که نه بنګلادیش د ستانه څو کاله مخکې هغه شوی دی او هغه کې په بنګلادیش کې چې کوم دی که نه 30 لاک زنانه هغه خپل ګارمنټ جوړوي او هغه دنیا ته سپلای کوي او هغه زیاتره سورس اف انکم چې کوم دی دا همدغه دی او د ستا 50 لکه تقریبا چې څه کم او بیش زنانه چې کوم دی هغه د خیرات ته ناست دي چې د بېنظیر انکم سپورټ په راځي او موږ به دا په دې باندې خپله ګزاره کوو فرق دی لکه مطلب دا چې زموږ د قوم له دا خیراتي په مفت خوراک عادت کوو په مفت چا عادت کړي یو سوال دا پیدا په خیرات هم عادت په خیرات باندې عادت شوي وګوره د جولای دسمبر سن 79 کې چې کله په افغانستان کې روس راغی د زمونږ د ذمهوارو خلکو کاروبار شروع شو او د هغه کاروبار چې کوم دی د دغه منطقې یو د پاکستان نه د دغه منطقې عوام یې تباه و برباد نه شاه حسین صاحب یو خبره بله دا زمونږ خپلې مسئلې بیا تړو د عالمي مسایلو سره اوس آیا دلته کې چې زمونږ په دې صوبه کې حکومت راځي یا زمونږ بلدیاتي ادارې جوړیږي نو دلته کې د خلکو د پاره په هغې کې خو زما په خیال زمونږ عالمي سیاست په هغې کې رکاوټ نه جوړېږي که دلته په دې صوبه کې د خیر ښېګړې کار کېږي نو هغې دپاره زمونږ سیاسي جماعتونه څه کوي دا چې ګوره اثرات دي او دا اثرات مونږ ته ډېر زیات نږدې دي په مونږ باندې ځکه د دغه اثر ډېر زر رادرومي ستا صوبه چې کوم ده ستا ملک چې څو پورې فیصلې نه یې کړي تر هغه پورې ستا صوبه به څه وکړه تا سره څه اختیار دی ستا وسایل چا سره دي د چا په لاس کې دي د چا په اختیار کې دي صوبه خو دا 18 ترمیم راغلی اوس دا ایکس فاټه چې کوم دی دا د دې صوبې سره هغه شوه دا باقاعده په دې کې دا فیصله شوې ده چې 3% چې کوم دی دا به ایکس فاټه ته ورکول کېږي دا نن تاریخه پورې چا ورته ورکړه دا خلک په چرته ځي دا چې نیګیټیو سایډ ته نه درومي دا به کوم طرف ته ځي هلته ایجوکیشن څه پوزیشن دی هلته د هیلث څه پوزیشن دی هلته د مواصلاتو نور انفراسټرکچر څه پوزیشن دی هېڅ هم نشته دی ظاهره خبره ده دا چا دلته چیغې وال کږي چې دا چایلډ لیبر او تاسو راشئ زه ستاسو ته وښوم چې چایلډ لیبر تاسو نوره دنیا کې ولې ګورئ چې زه په ایکس فاټه کې تاسو ته وښوم چې شمار نه وتلی دي نو بنیادی خبره دا ده عالمي اثرات چې کوم دي دا په مونږ راځي او دا د حکومت ذمہواري ده چې دغه اثراتو نه عوام وساتي که دوی یې مطلب دا چې په پازیټیو سایډ باندې مصروف کړه دلته یې د خلکو له ایجوکیشن ورکړه دلته یې مطلب دا چې خلکو ته روزګار ورکړه نو بیا ما په خیال دا ټیلنټ لکه دا مسایل خو دي په دې باندې مونږ وخت په وخت خبرې هم کوو او لکه اوس تاسو د عوامي نېشنل پارټي پر را روان الیکشن کې د ولس ته څه ښیي چې لکه څه چل وکړو څه به ورته ورکوو ګوره د دې مسایلو حل څه دی د دې مسایلو حل خو دا دی که نه لکه مطلب دا چې زمونږ دا کومه مینیفیسټو چې دا اعلان کا جی دا دې کې څه دي د دې ولس دپاره زه دا ویل د دې ولس دپاره په دې کې دا چې ستا دپاره ایجوکیشن چې کوم دی خاص کر د ماشومانو دپاره دا لازمي دی یو دویمه خبره دا ده چې یونیورسټۍ په سطح باندې چې کوم ایجوکیشن دی دا به فری ظاهره خبره چې زما بچی به بیا سبق وایي اوس خو یې فوټکولی نشي ورسره چې کوم دی د ګرلز سکولونه چې کوم دي په هغو کې به اضافه کېږي بیا د جینکو دپاره چې کوم دي هغه دپاره به منتلی 5000 روپۍ ورکول دا کېږي بدې له پیسې د کم دی نه راځي بل دا ده چې دا زمونږ چې کم سوشل سیکټرز دي دې کې به د دې دپاره څه دي ګوره جي د یو ګوره اندازې که ته مطابق مفت تعلیم ورکړې هغې دپاره به پیسې پکاري وسایل به پکاري که تاسو پرایمري لیول باندې کوئ که په هائی لیول کوئ که د یونیورسټۍ لیول کوئ د هغې دپاره څه طریقې کار ګوره جي وسایلو دلته څه کمای دی
د یو اندازې مطابق د ستا صوبه چې څومره بجلی پیدا کولی شي کوم څومره کیپیسټي چې ده پکې دا دومره ده لکه څومره چې کویت تیل پیدا کوي. نه ټیک ته خدا خو به چې بجلی ته پیدا شي نو بیا به په اول خو به دا بجلی له دې نه پیدا لکه مطلب دا چې بجلی خو به هله پیدا کیږي. ما خو تاسو ته وخت ووایي چې دا د حکومتونو ذمواري ده. اوس اتلسم ترمیم شوی دی، توانایي په سکتر کې اتلسم ترمیم شوی دی. په کار دی چې صوبو ته اختیار ورکړی شي دا وسایل په هره طریقه باندې مونږ راټولولی شو. دا خو به لږ مطلب دا چې د بجلی هغه دا به لږ وخت غواړي، دې کې څه شک نشته. خو نور ستا سره دومره سورس آف انکم شته دی چې ته دا ټول وسایل په پوره کولی شي. لکه مثلا د زمونږ صوبه چې کوم ده دا غرایزه علاقه ده. په دغه کې چې کوم معدنیات پراته دي په دغه باندې څه کلونه نه لګي. که دا راویستلو یو طریقه کار یو پراپر طریقه کار جوړ شي نو د دغه نه ته راویستی شو. شاه حسین صاحب راویستی شو نو دا به کراچۍ ته به ځي او پنجاب ته به ځي که نه دلته به نه جي په اتلسم ترمیم کې خو دا اختیار تعالی ورکړ شوی دی. ته د دغه وسایلو مالک جوړ شوی. دا د دنیا ستا مارکیټ دی. ته به دنیا له دا ورکوي. دې نه به ګټه څنګه اخلو؟ د دې نه به ګټه دا اخلي. دا خو لکه مطلب دا چې ته چې راوباسې که تا یو غمی راویست او دا ستا دنیا مارکیټ ته ولېږله هغه په تاله په اربونو ډالر را درومي دلته. هغه خو بیا ټولې لارې ته جوړولی شي. خو د دغه دپاره لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې مرکزی حکومت چې کوم دی هغه به د غټې سینې نه کار اخلي ځکه چې په دې باندې به عمل درآمد کوي په اتلسم ترمیم باندې. هله به دا ملک ترقي کوي. دا ضروري خبره نه ده چې یاره ځان له پنجاب به ترقي کوي یا به کراچۍ ترقي کوي. دلته نورې صوبې هم شته دی، نور قومونه هم آباد دي. که دغو له دا اختیار ورکړی شي نو دا ټولې طریقې ازمایل شوي دي. په دې کې څه کمای نشته دی. زموږ سره د وسایلو هیڅ کمای نشته دی. زما چې کوم د تماکول یا د هغه انکم را درومي دا چې د زما صوبې ته میلاوږي زه دا ټول هر څه په کولی شم که نه. جی ټکر صاحب یو دا راته ووایه چې زموږ وختي شاه حسین صاحب هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو د ځوان کل په شکل کې موږ سره یو ډېر ښه وسیله ده او ریسورس دی. آیا زمونږ د سیاسي جماعتونو په پروګرام کې د دغه ځوان کل د دغې د صلاحیتونو نه د فایدې اخیستو څه طریقه کار شته؟ کم چې میا نواز شریف صاحب اعلان وکړو جی چې زه غواړم چې زما بچي چې هغه کم ایجوکیټډ دی، کم تعلیم حاصلول غواړي او کم تعلیم یافته خلک زه غواړم چې هغه خلک مخکې راولم. نواز شریف صاحب سره چې کوم ټیم دی هغه ټیم سره ډېر لوی پروګرام شته د دې ځوان کل د پرمختګ دپاره او مخکې هم شوي دي. خو څنګه چې ما تاسو ته په وړاندې خبرو کې وي چې کله ته یو پروګرام شروع کې او خو ټکر صاحب دا ځوان کل به مطمئن کول هم غواړي چې هغه به په دې اطمینان حاصلوي چې او زما د دې دا سیاسي جماعت یا دا حکومت چې راشي دا لیډر صاحب نو دی به ماله دا کوي نو زه په کار ده چې د پسې لاړ شم. زه دغه ویل غواړم. هغې دې پورې خبرې وکړې چې که چېرې دا حالات چې کوم چینج کول غواړي او په کومه زما سره کوم پروګرام دی زمونږ ملک ته به د بهر ملکونو نه خلک نوکرولو هم راځي او زما په ملک به یو قسم بېروزګاره نه وي. دا خو تېر حکومت هم ویلي وو خو زه دا وایم که نه چې هغه طریقې کار څه دی هغه یې نه دي پرېښودی. هغه یې نه دي پرېښودی چې پرېښودل هغوی سره ډېر لوی پروګرام شته. هغوی سره ډېر لوی پروګرام شته د دې ملک د ترقۍ دپاره د پاکستان د پرمختګ دپاره د دې ځوان کل د دې بچي دپاره. خو تاسو ته ما وایي زموږ په ملکونو کې زموږ په ملک کې د بهرنو ملکونو هم لاس دی چې هغه موږ نه غواړي چې موږ د پرمختګ وکړو، موږ د الوت وکړو، ادې ته موږ نه پرېږدي. موږ د دغه لکه دا ځوان چې دی نو دا موږ په سیاسي عمل کې شریکولی شو؟ ځوان په سیاسي عمل کې هم حصه اخیستی شي، ولې نه شي اخیستی. خو سپیس شته زموږ سیاسي جماعتونو سره چې دا ځوان کل ډېر اړوند دي کېدله لار ورکړي؟ بالکل ورسره شته، بالکل ورسره شته. کړي هم دي، مخکې هم کړي دي او سپیس ولې نشته. خو ځوان کل چې څنګه چې شاه حسین خان ووی چې کوم په یو لین اچولی شوی دی په یو طرف باندې نو زمونږ د ځوان کل ډګري اخیستل او هغه وایي زه یورپي ملکونو ته ځم. په پاکستان کې نور مزید وخت نه تېروي. مایوسه دی. غواړو موږ دا زمونږ بچي دي په دې ملک کې د دې ملک خدمت دی کوي، د دې وطن خدمت دی کوي او زمونږ په ملک کې د هیڅ شي کمی نشته. خو صرف د لیډرشپ کمی دی. لیډرشپ دې ملک ته دا چا پرېښودو نو زمونږ په ملک کې هیڅ قسمه نه ګرانۍ شته. څنګه چې په تېرو حکومتونو کې په تېر حکومت کې به زه دا ووایم
چې زمونږ خلکو د گاډو نه سینجی لري کړي پټرول 62 روپے ته او 64 روپے ته راغله. نن ته په خبر کې وینه بلکې د بدن وېما چې موږ ته په خبر دا کې خار کې سینجی نه ملاوي دا دومره لوی کتارونه دي. دغه پروګرام د چاو دم د میان نواز شریف چې دا سيزونه ارزان کی وخت ډیر کم دی. شاه حسین صاحب طرف ته شاه حسین صاحب هم دغه ځوان کول خبره چې مونږ کوو نو زمونږ بدقسمتي دا بیا د قبایلی ضلعو بدقسمتي دا چې د زمونږ د دهشتګردۍ په لار باندې دي. دا زمونږ ځوان چې دا نن په پاکستان کې 50% ته رسېدلی دی په آبادۍ کې. څه ګڼئ تاسو څنګه مونږ دې مصروف کړو څنګه مونږ دې انګیج کړو؟ ګوره جی بدقسمتي خو شته دی. حقیقت دی چې زموږ د ځوان کول ذهن چې کوم دی دا بګړاو شوی دی. دې کې څه شک نشته دی. وخت پم غواړي خو انشاءالله چې لارې ته به رادرومي څو پورې چې د زموږ د خپلې پالیسۍ خبره ده د عوامي نیشنل پارټۍ د ځوان کول په باره کې. نو که نن تاسو زموږ د الیکشن کوم کانډیډیټس چې دي او کومو خلکو ته چې هغه میلاو شوي ټیکټ یې میلاو شوي نو په دې کې زیاتره اکثریت ته داسې خلکو دی چې هغه د 50 سال نه ښکته دی د 500 کلونه ښکته دی. یعنی مطلب دا چې دا نوجوان نسل دی دا په دغه لار باندې دا دغه موقع تاسو خبره دا په سیاست کې دغه موقع ورکول دا مطلب دا چې په کاروبار کې دغه موقع ورکول په دغه باندې ښه ایجوکیشن کول دا صلاحیتونو نه فایده اخیستل. نو داسې د هر لیډر له او د هرې پارټۍ هر لیډر له دا پکار دی چې نوجوان نسل هغه په دې طریقه باندې رامخکې کړي. او که دا موقع ورکړی شي ما په خیال چې ظاهره خبره ده چې د دې قوم قسمت ډېر لږ بځان سره چلول هم غواړي زر بدلیدی شي. دا مشکلات دغه قوم هغه حل کیدی شي. عوامي نیشنل پارټۍ خو باقاعده سټوډنټس له چې بیا کوم هغه ورکړې ده ترجیح ورکړې ده یقینا چې داسې ترجیح ورکړې ده لکه څنګه چې د یو سړي یو زوی او هغه دا خواهش چې دغه دا زه په مستقبل کې داسې یو هغه جوړ کړم چې د زما نوم پورې روښانوي. نو سټوډنټس له خو د دې حده پورې ورکړ شوې ده. بدقسمتي دلته دا ده چې نه خو الیکشن په هغه طریقه باندې کیدی شي او چې کومه په حقیقت کې اوټ چاته ورکړی او هغه بیا مطلب دا چې مخې ته راشي. که چرته آزاد فیر اینډ فری الیکشن وشو نو ما په خیال چې د ستا یوت بیا د چا نه کم نه دی. زیاتره بیا هغه خلک هغه کړي منتخب کړي چې هغه به په دې باندې پوهي چې دا مخکې یو قدم پورته کولی شي او د زمونږ او د دغه کام او د دغه ولس قسمت بدلولی شي. جی ګرانو کتونکو خبرې اترې د مشرانو تاسو اورېدی او زموږ سیاسي جماعتونه دا احساس لري چې یو خو دغه ځوان کول د دې صلاحیتونه دا په کار راوستی شي د هغې نه فایده واخیستی شي او د دې سره سره دا چې کوم بحران دی د دې بحران نه د وتو دپاره د سیاسي جماعتونو ارادې شته او که په دغه ارادو یا د کم اعلانونه چې کیږي که په هغې په حقیقي معنو کې عمل وشي نو یقینا چې موږ سره وسایل هم شته. موږ سره دغه وسایل په مختلفو شکلونو کې دي او هغې نه موږ فایده اخیستی شو. ډېره مننه کوو ډېره شکریه ادا کوو د شیرزمان ټکر صاحب چې تشریف یې راوړو د شاه حسین شینواري صاحب چې دلته راغله او خپله خبرې موږ سره شریکې کړې. اوس د پروګرام وخت ختمیږي. خپل کوربه کاشف الدین سید له اجازت ورکړئ. د الله پامه.